بسم الله الرحمن الرحیم. د محفل صدر صاحب نظر محمد نظر صاحب، زما کلیوال حسین احمد صادق صاحب، جاوید خټک صاحب، غلام حیدر صاحب، معظم جان لالا، نورالامین یوسفزی صاحب، عزیز مانیروال صاحب، انور مانیروال صاحب، او د دې سره په ترڅنګ د نور ملګري، د دین علاوه د تاسو ټول د پنډال ملګري، تاسو ټول ته زما سلام. او تاسو د ټولو په اجازه باندې ما د شباب صاحب په کتاب باندې دا یو څو کرښې تورې کړي دي، نو دا تاسو ته وایم. زه اوږده تمهیدونه نه تړم، لنډې لنډې خبرې کوم. کوم چې ما د دې کتاب نه دا کتاب ما لوستی دی او ما د دې نه یو څو مغزي خبرې راخستې دي، نو هغه درته وایم. تنګېږو به نه ښه. د شباب شعرونو په اول نظر زما د فکر بلبل د ادب د سیمې په داسې چمنونو والوزو راوالوزو چې یو نه هېرېدونکي خوند تر خولې شه. رښتیا دا دي چې د ښاغلي شباب شاعري ما په اول وارو لوسته، ډېر شعري سنتونه او شعریت مې پکې ولیده. کېدای شي تاسو نه ډېرو ملګرو ته دا معلومه وي چې بې ځایه مبالغه چې ده دا زما عادت نه دی. زما تل عمر دا کوشش وي چې من ته من او شرشایه ته شرشایه ووایم. واقعي د شباب شاعري د لوستو ده. شباب چې د ده د ویینې مطابق خپل د تصویر لا جوړ کړی نه دی، خو زه وایم چې دا تصویر ده په لفظونو کې داسې جوړ کړی دی چې نندارې به کېږي. د شباب صاحب فکر او هنر دواړه د ستایلو دي. تشبیه هم څه ډېره دغه ده، جوره ده، زوروره ده. لکه دا شعر چې زما د وړوکوالي ارمان هم داسې میراتو، شبابه د ګینټس نه بلینده نه جوړېده. او تاسو د مشاهدې دې جوړتیا ته وګورئ په دې شعر کې چې د خیال ګونګیله مې د جبر مرغۍ سترګې چیچي، د خیال ګونګیله مې د جبر مرغۍ سترګې چیچي، د وخت احساس لرمه ځکه په تیارو مین یم. او علامت نګاري وګورئ، د دې کور کندر د چم د سړي کار دی، د دې کور کندر د چم د سړي کار دی، د اسمان نه پرښته نه ده راغلی. دې کې علامت نګاري څومره مزیداره کړې ده. او بیا په قام مینتابه د شباب فکر داسې کړی دی چې دا شعر یې واورئ. د پښتونخوا نیلام مې ولید په خوب کې بېګا، څوک د پښتو سودا ته ناست و چا ایمان خرڅوو. او یو بل شعر داسې دی چې په کومو خلکو د سیلاب پیشنګویي کړې ده، چې کومو خلکو د سیلاب پیشنګویي کړې ده، هم دا سړي د باچا خان کشتۍ ته نه راخیږي. او یا دا شعر چې د شباب دې حقیقت پسندۍ ته وګورئ چې دا څومره حقیقت پسند زلمی دی. د دې شعر نه واضحه ده د ماشومتوب نه د دوکې خلاف یم، د ماشومتوب نه د دوکې خلاف یم، مور به مې وي ما به چوسني نه خوړه. مننه جی شباب د مننه. شباب صاحب د محاورې استعمال دومره برمحل کوي چې د ژبې اصلي محافظ ورته ویلی شو. لکه دا شعر چې ضرورتونو یې په ځمکو باندې ګزې ښی دی، ضرورتونو یې په ځمکه باندې ګزې ښی دی، اوس مې د سیمې د هر خان هغه نشه ختمه ده. او په دې شعر کې تاسو د شباب صاحب آفاقي فکر وګورئ چې که انسان د وینو څکلو نه قلار شو، که انسان د وینو څکلو نه قلار شو، د قرآن او د تورات خبره کیږي. شباب صاحب چې کله د خپل مینه‌ناک زړه کیفیت بیانوي، نو هغې ته د شعر جامه داسې ورغوندي
د شباب زړه که له غمه بې مجال وي د شباب زړه که له غمه بې مجال وي خو دلدار 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 به پکې کېږي. دا اوسنو زیاتو خلکو په ایمان باندې د شباب نظر دی. زیات خلک داسې دي چې د هغې ایمان ته کله شباب صاحب ګوري نو په دې شعر ګویا کېږي چې که نن سبا کې لوبه جوړه شو نو به وینې. ډېر مزیدار شعر دی. که نن سبا کې لوبه جوړه شو نو به وینې زره خواري به په دې خلکو د دجال نه کېږي. د شباب صاحب کلمې چې ده نو دا هم ځانګړې ده، لکه ځانګړې هم ده او جوړه هم ده، معنیخیزه هم ده. لکه تاسو دا شعر واورئ چې د لنډ بهر د غزل یو شعر مې راخستی دی چې زلیخې ته ګناه نه وه، زلیخې ته ګناه نه وه، وروستو ټول کنعان خطا شي. لږ سوچ غواړي. او په دې شعر کې چې کوم دی نو دا تلمیح شعر هم دی، خو په دې کې تلویح هم ده، تلمیح پکې هم ده، تلویح پکې هم ده. وروستو په بیا کتاب کې به بیا که خیري تاسو دې ته غور وکړئ یا دې تلمیحي شعر ته وګورئ چې دا به بیا ډېرو کې ارمان کشتۍ ته نه راخیږي، دا به بیا ډېرو کې ارمان کشتۍ ته نه راخیږي، د نوح زامن د امتحان کشتۍ ته نه راخیږي. شباب صاحب چې دی دا د امن پیغمبر دی. نو ځکه هم دا بچي چې کوم دي نو هغه هم د امن په معنی باندې پوه دي. او هسې مونږ پښتانه وایو چې د باز د جال نه د باز بچی پاسي. دا خیال دا خبره مونږ په دې شعر کې مونږ ته په نظر راځي، په دې شعر کې چې بې ځایه نه شو غم زما استاد یې راته وویل، د خپل بچي متعلق وایي بې ځایه نه شو غم زما استاد یې راته وویل چې ستا بچی په هر کتاب کونتاره جوړوي. او په دې شعر کې رواني او بې سختګي وګورئ. په ساندو ساندو کې مستی ولې په سوال کېږي څه، په ساندو ساندو کې مستی ولې په سوال کېږي څه، د چا دپاره زندګي ولې په سوال کېږي څه. او بل شعر دی پکې چې په زړګي زغم او په وجود بلې لمبې شبابه، د دې غزل مقطره په زړګي زغم او په وجود بلې لمبې شبابه ستانه قربان په خودداري ګورې په سوال کېږي څه. او تاسو په د شباب صاحب استعارې ته وګورئ، په دې شعر کې استعارې ته وګورئ چې مینه کوي هغه زړه به درد نه څنګه لار شي، چې اور بلیږي هغلته سکاره را پیدا کېږي. او نازک خیالي د شباب صاحب نازک خیالي واورئ چې له جوابه یې سقراط بخښنه غواړي، له جوابه یې سقراط بخښنه غواړي چې د خپلو پریښمینو شونډو سوال وي. او ملګرو هغه یوه مشهوره ټپه ده چې د پټو سترګو قسم نه خورم څومره چې سترګې غړوم تا یادومه. نو په دې فکري لحاظ باندې که مونږه د شباب صاحب دې شعر ته وګورو نو دا په فکري لحاظ د دې ټپې مترادف دی چې په خوله مې ستا نامه نه ده راغلی، چې په خوله مې ستا نامه نه ده راغلی، ژوند کې داسې مرحله نه ده راغلی. او د شباب د حقیقت ګویۍ ته وګورئ په دې شعر کې چې دې شعر ته دې مطلب ته اشاره، دې فکر ته اشاره ده چې دا شیخان چې کوم دي نو دا هم زړونه لري، شیخان هم زړونه لري. لکه هغه د چا یو شعر دی چې د بل چا یو شعر دی چې جوړې رندانو کې څوک شیخ راغلی ساقي ویل شانه تسبیح پاتې شوې. او دغسې فضل احمد غر چې دی د هغه یو شعر هم دی چې دا اوږدې تسبیح په لاس چې را روان دی بېګا ده په لپ وسکلو ما په چونګ.
او دغسې شباب صاحب هم وایي چې دا طالب چېرته مین دی ده نو څنګه ځان خطا شي. د شباب صاحب خودداري په دې شعر کې ګورو چې په بارانه پسې پټې په بارانه پسې یې نه ګرځوو په بارانه پسې یې نه ګرځوو شباب شال ښه دی پټې سپکېږي. او تعلي چې کومه کړې ده نو لږ یې کړې ده خو په ځای یې کړې ده. او واقعي چې ځینې کسان دغه کوي تعلي کوي خو هغه د یو نیم کس لپاره دا تعلیم لږه بې بنیاده غوندې وي ځکه چې هغسې قابل نه وي لکه څنګه چې د هغه تعلي خو د ده تعلي چې کومه ده نو هغه هم په ځای ده. لکه د شباب غزل چې واوري د هر ښکلي شان خطا شي. د شباب په دې یو بل ډېر رنګین او جوړ شعر باندې د خپلې خبرې راټولوم چې ته رانه لاړې رنګینو باندې مینه یاره ته رانه لاړې رنګینو باندې مینه یاره مونږ د خوب سره د عمره دعوت ختم کړو. والسلام ډېره مننه د اورېدو.